خلکو ته ځي وروره دا په یوټیوب کې ځي په چینلو کې ځي دا چې حیات صاحب ورته رینګ کړی دی ټول خلک ګواه دي زما څه ویډیو را سره ده رینګ یې ورته کړی دی چې نوره احساس د سیدولي شاه څه به ګیم کې هغې ورته وي چې ښه جي زه به ګیم کوم خو واد وحید زما ته د دې نه مخکې شو دي د ټلیفون نه مخکې زما څه واد وحید شو دي صحیح ده چې کله ټلیفون کړی دی وی چې سیدولي شاه ته سلام وکړه هغې وي سلام علیکم وروره ما مسلمانان ټول ورونه دي خو ورور مه وایه ورور مه وایه مسلمانان ټول ورونو خویان دي چې کلمه یې ویله خو ورور مه وایه دا ټکې به ترې وباسي بیا یې راته ویلي چې د جمعې شپه ده که نه ده ټیم به ټاکو د جمعې شپه ده وی که وی نه وي ګواه دي ګواهیان به راولم ما ورته وی ټیم وښیه چې څه ټیمي زه تیار یم د جمعې ورځې د جمعې شپې زه د 1000 اکاونټ نه راځم د هغې سره د میلیون اکاونټ زه میدان ته کینم په دې کې شرط دا و چې ګیم هغې وګټو ته به غلی کېږي که تا وګټو هغه به غلی کېږي بس کومه خبره بیا به فیصله مخې ته لکه فیصله دغه ده چې واده دی بل شی نشته واده به کېږي زه پکې نه ماما منم نه پکې زه دغه خپله اولنۍ ښځه منم هغه زما ښځه ده پلار یې رانم چېرته نشي تللی نه پکې پلار منم زه پښتون یم په مخ مې برید دي 3 میاشتې دې خلکو غپولی یم شپه و ورځ یې ستړی کړی یم هیڅ قسمه عزت یې راله نه دی کړی د کور نه واله د پلار نه واله د ښځې نه واله د خاندان نه هر څه یې ویلي نه خان منم نه ملک منم نه نواب منم نه وزیر اعظم منم نه ډي آی جي منم نه آی جي منم صرف او صرف خپله خبره به منم چې زما خبره به اورېده کېږي زه قلارې والا نه یم لالا زه قلارې والا نه یم دا خبره دې واوري د هغې نه پس چې ټلیفون کټ شو بیا حاجي صاحب دا ووي چې د واده دا خبره به په جرګه وکړو دا خلک خو په خپلو خبرو کلک نه دي مړه په هغه ټیم یې ووي چې د واده دا خبره به تبار کړو واده به موږ کوو موږ ذمهوار یو خو چې دا ګیم وشي ښه ګیم وشي صحیح ده ته دلته یو سوی دغلته بل سوی لالا دا خلک زه لوبو مه ګورئ زه ښکاره خبرې کوم ګورئ دا خلک ما ولوبول دی ووایي دا لیونی دی زه دا لوبوم زه دې خلکو ته دا خلک ښیم زه ګورې ماشوم نه یم د هغې نه پس خبره راله ټیم له بیا یې وایي په پاکستان کې سیګنل کار نه کوي ما یې زه به وزیر اعلی صاحب ته ووایم یوه ورځ به سیګنل آن کړي که دیو نه راني آن دي پکې او چې ما پې آن نه کو زه به سیدولي شاه نه یم زما د مسافر په پیسه باندې زما ملک چلیږي څنګه به زما خبره نه اوري ما یې زه به وزیر اعلی صاحب ته ووایم هغه ته مې ما ستا د امیر مقام څه تعلق دی ته امیر مقام ته ووایه که ته نه شې ویلی زه به ورته ووایم زه هلک یم ما یې زه به د خیبر پښتونخوا اعلی چارواکو ته ووایم صوبایي اسمبلۍ سپیکر ته به ووایم زه به پکې مینت وکړم چې هلکه دا سیګنل آن کوي اوري چې زما ور دې جنۍ ګیم وشي سیګنل به آن کوي زه غریب سړی یم لالا کار مې پسې پرېښی روزګار زه تیار یم دا مالداره خلک دي دیو د ځان سیګنل له ورسوي خو ګیم به کوو صحیح ویم که غلطه ویم اوس حاجي حیات صاحب وایي چې ته زه به ستاسو په ګیم باندې کښېنم او نور احساس ته ما رینګ کړی وه به ستا خبرې اوري ولې دا کومه خبرې دي دا خبره صحیح ده زه ماشوم نه یم زه دا سوال کوم چې دا حاجي حیات صاحب د نور احساس پلار دی تره دی کاکا یې دی ماما یې دی دا نادان یې تره دی د تره زوی دی ورور یې دی چې دا د اوسه په شپې خبرې کوي زما څه نیم کوي که نه چې زه وله د عقل کولاو کړم چې د دیو څه خبرې کوي زما څه نیم وکړي که نه او که پلار یې تره یي بس زه به معافي وغواړم چپ به شم غلی به شم صحیح ویم که غلطه ویم معافي به وغواړم د ټول پاکستان نه د ټول افغانستان نه او که ما د دې جنۍ نوم یاد کړو زما راګیره دې په میتیازو باندې وخرېږي په میتیازو دې وخرئ که پلار یې نه یو تره یې نه د جمعې ورځې له به ګیم له راځي که دوبۍ ته بوځي امارات ته بوځي امریکې ته بوځي لندن ته بوځي ګیم له به راولي دغه خلک ذمهوار دي زه ګیم ته تیار یم صحیح ویم که غلطه ویم زه ګیم ته تیار یم په دې ګیم کې دا خبره هم شو ده وروره دا خبره پکې هم شو ده وروڼو دا ویډیو شیر کوي د خپلو پیجونو نه هم شیر کوي دا خبره هم شو ده چې څوک وروستي شو نو هغه سړی به میدان بیلي صحیح ده دا خبره پکې شو ده اوس نور احساس زما پلار ته رینګ کوي یا بله ښځه کوي یا بله تاسو له اول د خپل خلک په کنټرول کې ووالی دیو ته رینګ وکوئ خیال دی زما پلار ته رینګ ولې کوي زما پلار خو میډیا والا نه دی چې دیو نه غواړي د دیو زړه نه غواړي ولې ها کوي ولې ها کوي ولې خبرې کولې ولې زه ګوډاګی یم دا دیو په ما پورې کومه خندا وکړه زه د لوبو ګوډی یم یا نور احساس زما نه ښه ښځه ده زما په خدای قسم زما پلار وایي زه په کور کې نه پرېږدم ما یې زه وله ځانه کور جوړم
وای زه په تیر کې نه پرېږدم ما یې زه ولې په سوات کې کور جوړوم وای موږ یې پاکستان کې نه پرېږدو ما یې زه سعودي عرب ته راولم خبرې ډېرې او سر یې یو لالا خندا نه منم ګپ نه منم زماري په خدای قسم چې دا خبره عمران خان صاحب ته رسوم عدالت ته رسوم دا وایي سایبر کرایم ای په سایبر کرایم کې د خپل سوټی ومنډم سایبر کرایم څه ته وایي رایې دې چې د دې شینه مې دې ونیسي بس سایبر کرایم ته وایي هیومن رایټس د هغه مشر په ښځه باندې غڼو منډم د هیومن رایټس دلال دی حرامي دی NGOs دی NGOs په حاشي راوسته ټولې جنکۍ بربنډې کړې NGOs پراجیکټ دی د یهودي پراجیکټ دی د انګریز پراجیکټ دی ای د انګریز ښځه وغیم زما څه به داسې هلکان مقابله کوي دلالان کونیان بې غیرته زه ګورې خبرې سیریس کوم ګورې لالا زما خبرې ګورې ګپ نه دي دا کومه چې ځان ته وایي زه د یو مرنایس مشر یم او داسې یم دا حرامي دلال دی دا ښځه کوسې دی دله دی بړوا دی نوم یې رانه شو شارام دا ډېر دله انسان دی بړوا ښځه کوسه انسان دی دلال دی دلال ته د خپلې ښځې دلالي ولې نه کوې چې ته د نورو احساس ته ویډیوګانې کوې شارامه خپله ښځه ولې نه راولې په هیومن رایټس کې ولې نه لګې چې ته نور احساس راولې خپله مور ولې نه راولې په هیومن رایټس کې ولګوه خپله خور ولې نه راولې لالا زه درته دا وایم چې دا خبره دې خلکو ګنده کړله او والله چې دا زه نه پرېږدم واوره یو من خبرې ته غوږ و زمونږ واوره خبرې ته غوږ زمونږ څه په ګیم باندې مقابله ده ګیم زموږ د جمعې شپه ده خیره څه دا واورېده او دغه خبره واوره سید ولي دا خبره نوره مه چېړه زمونږ بس په خپله خبره ولاړو که نه په ګیم په خبره ده بس ولاړو بي که نه خلک به څوک په څه وایي څوک په څه وایي دا واورېده او د دې خلکو په خبرو پسې مه ځه زما پلار ته رنګونه ولې کوي رنګونه زما پلار ته ولې کوي زما پلار ولې ټچ کوي دیو څه وایي چې موږ به د پلار ویرو ها یا به زما پلار ویریږي دیو رنګونه ولې کوي زه د هرې خبرې ثبوت لرم زه د ځانه خبره نه کوم زه ثبوت ورکوم که زه بغیر ثبوته لګیا یم ما دا پښتانه پانسي کي لکه څنګه مې چې راول مې ما زه غلط نه یم د ډېر خلکو که زه غلط هم نو ما په پل څوکۍ کې مې پانسي کوي زه اوس هم پانسۍ ته تیار یم د دې نه څه سوا شته زه ثبوت ورکوم ثبوت بلاک مې کو مه ګوره د سره کمنټس ته مه ګوره غلط سړی زه دلته نه پرېږدم په نورو پیجونو کې چار څه کوي خبره واوره سید ولي نه خبره زما ورور باډي نیم غټه ده په مخ ته بریتم دي دا خبره ما راغستې وه او که نه دیو راغستې وه دا خبره د ځانه کوم که نه صحیح ده ته ووایه زه به 300 ګوایان نه ولم په اسلام کې 3 دي زه به 300 ګوایان نه ولم دیو خو ماله زمانه حیثیت دې نشتی کار دې نشتی مزدور سړی غریب سړی د غریب سړي بچیا پلار دې داسې دی مور دې داسې ده خور دې داسې ده کور دې داسې دی کور مې ښکاره شو پلار مې ښکاره شو خلک مې ښکاره شو هر قسمه دلته مې ورته کوټه وخوه حمام مې ورته وخو ګاډی مې ورته وخو کوتره مې ورته وخوړه کوترې کونه مې ورته وخوه کچن مې ورته وخو جامې مې ورته وخوې خوراک مې ورته وخو ناسته پاسته مې ورته وخوه نور څه غواړي مقصد یې څه دی دا د ما پرونه مو ویله چې دې خلکو کمنټس او دې خبرو پسې مه ځه زورور سړیه بس زموږ ګیم دی مقابله ده که نه خبره واوره خلک په خپلو خبرو نه دي ولاړ زه کمنټس والا څه زما کار نشتی دا خلک په خپلو خبرو باندې نه دي ولاړ بېمانان دي او بېمانه سړی پې زه کینوم او سوک وله ورکوم ما که نه لري بېمانه سړي دپاره زما څه حساب کتاب صرف لمبې دي بل هېڅ هم نشته ګیم به کوي لالا ګیم به کوي ګیم نه به راځي بله خبره نشته خواږو خو دی د ګیم شرط خواږو خو دی اوس پکې ما رانیسي که نه په ما پسې پلار رنګونه کوي مړه ما ته یې مشکله جوړه کړله بېګا ورته چېرته چا رنګ کړی دی چې زه به دا وکړم دا والله راشئ دې ته ټال واچوئ او ځان کوي راشه څوک څه به وکړي دا به ورته ویلو چې زه به د پلار سره رابطه بنده کړم پرېږدم نه ګیم به کوي زه د پلار سره رابطه بندوم ختمه خبره ګیم به کوي
چې کله ګیم وګټم بیا به د حاجي صاحب ګورو. ګیم زمونږ دی د خیره سه ګیم زمونږ دی ګیم به کوي د ګیم شرط هغه ښودی دی مونږ ښه د جمعې ورځ ده د جمعې ماښامې دی خو انشاءالله د ټایم پته یې دا نه لګي چې یا به 8 بجې یا به 9 بجې خو ګیم به وشته کېږي دغه د جمعې شپه ده ټول مسافر تیار ناست دي لالا او ګورې دا مو واورو دا سړی ګواره ګورې درېیم ګاډی ماته تیار دی د افغانستان نه ګورې دا به ګورې دا جنکۍ بیا بوډۍ کېږي ګورې زه سیریس خبره کوم دا به بوډۍ کومه ګورې والله دا رانه څوک نشي ودولی دا هغې افغانستان جنۍ راغله بله وایي راځه جرمني ته دا سړی ګواه دی ورکوي قسم قسم دی بس دی دا دواړه بوډۍ کوم او ځم جرمني ته د جرمني به دې خبره او د زه قسم هم خورم دی ورته وي لالا ګپ نشتی یوه جنۍ نه ده دونه جنکۍ راغلې چې حساب یې نشتي بوډایګانې کوم هم والله که رانه مېړه وي نه یورې د دقې دلالانو څه به ګرځئ بیا او سوچ پې وکئ زه خو م پرېږدم نه بل قانون منئ لالا وایي ته ما ساتلی شي انسانان چې دي رب العالمین یې ساتي انسان نشي ساتلی صحیح خبره ده بالکل رزق وعده الله کړې ده د بل ته مې میسج کړی دی اورې زه به ستاسو بیا خبرې نه کوم دا ستاسو دغلته هر وخت ناست دي پاټ دی اورې د خپل موبایل نه دا ولې نه راځي زما او ستا مبارزه خرابوي دا پخوا کې چې دی مړه پرېږده به خلکو پسې دغه غاړه ماړه مه وړه تا واورېده زموږ مقابله ده دغه جمعې په شپه ده دا حاجي ماته رانېښتي دي ته پته چې دا د پلار مخه کوي په خدای مې د قسم که د پلار خبره مو منم بس بالکل نه منم بس زموږ دغه مقابله ده د جمعې په شپه ده د خیره سلاله ته خپل لایف راځه په ټیک ټاک کې تا واورېده د شپې اوس د لایف ټایم د تخیم د لایف ټایم د لایف دا ټول ملګري یې ګوري د لایف په دغه 8 بجې اخلو د 8 نه واله د 11 بجو پورې به دا زموږ 3 ګنټې لایف وي اشنا اګاړه چې ما کوم اغستی و که نه تا ته ویم خلکو چا پیالو ته نیولی چا مورخانو ته نیولی دی زما 2 نیمې میاشتې وشوې چې زه په دیره کې یم زه ټیکهدار یم ما ورور له مې الله پاک یوه میاشت 4,000 15,000 16,000 چې کمه 10,000 روپۍ میاشت راکوي صحیح ده زما په کارونو باندې اور لګېدلی دی وایي دا غریب سړی دی غریب سړی په دیره کې ناست دی په کوم ځای کې ناست دی په دیره کې ناست دی تیاره خوري سکي سپینې اغوندي ګاډی ورته ولاړ دی کوترې راسه خوري میلمه مې راځي یار دوست مې راځي ټوله دنیا یې ني هر څه آنلاین دي دا غریب سړی زوړ دی او سیګنل اوس هم مضبوط دی خانان دې ځان ته سیګنل یې برابر کړي او گیم به کوو پاکستان کې وی پی ان کار کوي په وی پی ان باندې ټیک ټاک چلیږي ځان ته غریبانو وایي په یو پی ان نه که یو پی ان نه ځان ته غریبانو وایي چې موږ غریبانان یو ته راته سیګنل آن که زه ورته سیګنل آن کوم چې مې آن نه کړو هلک په نه یم زه ورته سیګنل آن کوم چې مې آن نه کړو هلک په نه یم زما ډي جی عیسی بیان کوي زما آرمي چیف بیان کوي عمران خان بیان کوي چې مې آن نه کړو هلک په نه یم نه دغه بوتان کو د خیره سه بالکل نه ځان ته به اول غریبانو وایي بیا به ورته زه سیګنل آن کړم بالکل چې مې ورته وایم آن نه کړو که نه هلک په نه یم آن کوم به سیګنل به آن کوم د ټیک ټاک سیګنل به آن کوم دا په چیلنج واورئ چې مې آن نه کړو هلک په نه یم که زه عمران خان صاحب ته ویم زه ډي جی عیسی ته ویم عیسی ته ویم آرمي چیف ته ویم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته ویم د صوبایي اسمبلی سپیکر ته ویم د قومي اسمبلی سپیکر ته ویم زه چې هر چا ته ویم سیګنل به آن کېږي دې کې ګپ شپ نشته لالا هغه سړي ته به ګپ شپ ښکاري چې په کور کې په ښځم لاس نه رسي موږ په هغه ناکام کې نه یو په دې کې ګپ شپ نشته زموږ خبرې ټولې به سیدې د کانې کرښې وي
والله چې راته ضد شي نن دا سیګنل زه په دې خیبر پښتونخوا په حکومت باندې ان نه کوم، زه به سیدولي شاه نه یم، خو زما پکې کار لا نشتی. نه 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 سیګنل کار کوي. خبر په وی پی ان باندې ټیک ټاک چلیږي تا واورېده او مقابله ده د جمعې په شپه د خیره سه د هغې لا ټایم معلوم نه دی او نور زموږ لایف دغه ټایم دی لالا دغه کېږه پې ما خلکو په کمنټس په هېڅ شي پسې باندې ځې ځان مکمل داسې که چې بیخي خبر نه یم. د جمعې د شپې نه واله د زیارت د مازدیګر د 8 بجو د مازدیګر نه ماسخوتن د سعودي عرب د 8 بجو نه واله او د خمیس ته ورځې د پاکستان کې ته سوی د جمعې د هفتې د شپې پورې 24 غنټې زه تیار یم. دا سیګنل برابرې ستن ته خېږي، اسمان ته خېږي، انډیا ته ځي، دوبۍ ته ځي، امارات ته ځي، سیګنل به برابرې. لالا دا پیرانو سره ډالۍ وایي سیګنل به برابرې، سیګنل به برابرې. ګیم تا ګټلی دی بس پرېږده ګیم زموږ دی شوی دی هېڅ ووایه چې وشو ګیم خو موږ ګټلی دی په ګیم کې څه دي لالا اخو حاجي حیات صاحب ته پته ولګېده چې ملګري د 0 اکاونټ نه راشي ګنټه پس ملګري هغه شی